د نجونو ښوونځیو پرانیستو غوښتنې طالبان وایي د کمیټې وړاندیزونه یې رهبر ته رسېدلي. په سلامونه مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي د هغه کمیټې کار بشپړ شوی چې د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره یې خپل مشرتابه ته وړاندیزونه برابرول. دغه کمیټه 8 غړي لري چې د طالبانو د پوهنې، لوړو زده کړو، حج او اوقاف وزیران او ځینې نور چارواکي پکې دي. د دې کمیټې مشري د طالبانو د سترې محکمې مشر مولوي عبدالحکیم کوي چې د طالبانو مشرتابه ته خورا نږدې کس بلل کېږي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل د یادې کمیټې چمتو کړي وړاندیزونه یې کندهار کې خپل مشر ته څو ورځې وړاندې استولي دي. خو دغه سرچینه وایي تر اوسه د دغو وړاندیزونو په اړه هیڅ ډول پرېکړه نه ده شوې. خو زیاتوي که رهبر یې وغواړي د ښوونځیو ستونزه ژر حل کېدی شي. خو روښانه نه ده چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده پرېکړه به څه وي. د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو د روان کال د اوري میاشتې په لومړیو کې ښوونیز کال پیلېږي ویلي وو د ټولو ښوونځیو د پرانیستو لپاره یې چمتووالی نیولی و، خو د مشرتابه په حکم یې نجونې له ښوونځیو تر امرساني راګرځولي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.